موږ دا ووایو چې یاره ستاسې د پارسل او شعر په داخل دې وخت کې مونږ ولاړ یو ناګوه کلي ورته وایي بریکوټ سره تعلق ساتي جی دې وخت مونږ ولاړ یو سهار 8 بجې دي جی او دا هلکان چې کوم دي مردان والا کلي ته روان دي نو ما وایي چې دوی سره میلاو شو چې لکه تاسو دلته را مسافري څنګه تېره کړه دا وخت هم څنګه تېر کړو مثال بیا به کله راځئ او کله به ځئ بسم الله الرحمن الرحیم د مسافرۍ او د خفقان خبره دې وکړو نو دا خو دا سوال ستا زمانه نه پکار چې تا زمانه کړې د خفقان او دغه دا پکار چې تا روح الامین نه کړې وي اورې دغه چې هغه ته ډېر ټیم کې ډېر غټ دُخ حاصل دی او ماشاءالله لکه دا کلي ته تله دا دغه نه دا د یو غریب سړي دپاره ډېر د خوشحالۍ او د فخر خبره ده چې سړی مزدوري وکړي او په روغ صورت باندې واپس شي خپل کلي ته خپلو بچو له مور پلار له ستاسو خبره